د نن سې شنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د کورنیو چارو وزیر صاحب د روسیې له سفیر سره کتلي دي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او ډیمیټري ژیرینو په دغه کتنه کې د افغانستان او سیمې د روان وضعیت ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر دوام، د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړي دي. د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف د افغانستان لپاره د آلمان پارلمان د څار پلاوي لا سلاکار او د جی آی زیډ نړیوالې برخې پخواني رئیس پروفیسر هونس دوبه او مل پلاوي سره لیدلي دي. د کندهار ښاروالۍ له لورې په اومه ناحیه کې د 5 کوڅو د کانکریټولو چارې روانې دي. د ریاست الوزرا په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې چې د راتلونکي 1403 لګیدیز لمریز کال په اوري میاشت کې د کابل لوګر لویې لارې د جوړولو پاته کارونه پیلیږي. د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او لوی درستیز محترم قاری فصیح الدین پیترات د قطر له دفاع وزیر سره لیدنه وکړه. د روزګان ولایتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت د دهراود او چارچینو ولسوالیو ترمنځ د 25 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت د پشیرګام ولسوالۍ د اګام تنګي اړوند سالیګل بابا سیمه کې د 7 کورنیو 50 غړي چې په واوره کې ایثار پاتې وو، د 201 خالد بن ولید کلو اردو د عبدالله بن زبیر لومړی سرحدي لیوا د اتم سرحدي کنډک ځواکونو له لوري وژغورل شول. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په ننګرهار کې د اوبو د 10 څاګانو ګټه اخیستنې ته د سپارلو خبر ورکړی دی. د ننګرهار کانال شرکت وایي چې په دغه ولایت کې د کانال پر 18,200 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي چې په راتلونکي کال کې به ورسره د مالټو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د یاد شرکت مسؤلین وایي هڅه کوي د مالټو لپاره له هیواده بهر هم بازار پیدا کړي. ای ګران وطن زما زار شمه